السلام علیکم ملګري، زه بیا هر کله ستړي مشئ ملګري. نن به موږ بیا هم په یو اپلیکیشن باندې خبرې کوو چې څنګه تاسو د هغه کې خپل د موبایل هر قسمه کوډونه رایستی شئ، یا د سیم کارت یا د هر موبایل چې کوم موبایل تاسو سره یې د هغې کوډونه به تاسو د هغې نه یادولی شئ، یعنې د ایمي کوډ شو یا نور د سکرین کوډونه شو یا ډېر زیات کوډونه پکې دي، دا تاسو ته پکې ښایي او د هغې نه به تاسو ښه په اسانۍ باندې د هغې نه تاسو رایستی شئ. نو ویډیو شروع کوو. ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه یاست، زموږ چینل سبسکرایب بیل آیکن سره ووایئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت میلاویږي. نو زه ویډیو طرف ته ټول نه مخکې به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسو سرچ بار کې به ولیکئ سکرټ SECRT سکرټ کوډ به دا پکې ولیکئ تاسو SECRT سکرټ کوډ. دا اولی سر باندې تاسو راځي سکرټ کوډز فار آل موبایل. نو دغه به تاسو وکړئ. که په دې کې بیا تاسو بل هغه ښایي چې کوم یو ستاسو خوښېږي، خو ټول نه هم پکې په دې 5م نمبر دی ښکته بار سره نه چې 4م 5م نمبر باندې. نو د آل موبایل سکرټ کوډ چې تاسو دا اوپن کړئ، دا شین کلر کې دی. نو تاسو به دا انسټال کړئ. ما خو انسټال کړی دی. دا تقریبا 2-3 MB ځای نیسي، دومره غټ اپس نه دی لکه غټ ځای دا زومونه نیسي. نو چې تاسو داسې انسټال کړو، دې کې تاسو ته بیا هر قسمه تاسو به کولاب هم کوئ، بیا چې دا هر قسمه موبایل به تا ته ښایي په ورځ کا سمسنګ د آیفون د HTC دی پکې، سوني دی پکې، لینوو والا، بلیک بیري، موټورولا، LG والا، اوپو دی، کیو موبایل دی، چاینا پکې دی، جنرک دی، مایکروسافټ ونډو په کوم دغه سره دغه پکې شته دی، هواوی، انفینکس، ویو دی، ایسر پکې دی، زومي، نوکیا په دې ټولو کې دغه هواوی پکې زه ګورم چې په دې باندې تاسو ته کوم ذات خوښ. نو هواوی چې ډسپلی ایمي نمبر هم تاسو ته ښایي، USB لاګین کنټرول والا کوډ هم درته ښایي، د موبایل کوم انفارمیشن دی یا تاسو کوم استعمالوئ بیټرۍ چې کوم دغه هغې کوډ دغه سروس کوډ هم درته ښایي. داسې بل ها ډېر کوډونه پکې ښایي. نو داسې په دې کې یو بل کوډ دی چې اخري سر کې نه لږ بره، نو په دې باندې ټول هم تاسو پې دغه کولی شئ، یعنې ټچ سکرین ټچ هم هغه کوډ هم پکې دی. خو داسې تاسو نور موبایل اوپن کړئ، فرض که سمسنګ زه ګورم، نو چې سمسنګ زه وکړم، سمسنګ هم دغه ډسپلی مې دغه ورکوي، سافټویر ویریشن دغه کوډ هم ورکوي. دا پکې ډېر کریکټ SD کارډ والا کوډ دی پکې. نو ډېر بلوټوت ټچ کوډ پکې دی، ریل ټایم کلاک چې صحیح ټایم تاسو پې ټچ کوئ معلوموئ، نو هغې هم پکې کوډ شته دی. نو ډېر کوډونه دي په دې کې، د هر قسمه موبایل په کوډ پکې شته دی، تاسو یې پې د دې نه رایستی شئ. نو ډېر ښه زبردست ایپس دی. دې په اسانۍ تر باندې اکثر خلکو چاته معلوم نه وي، دې نه تاسو موبایل یعنې دغه ته معلومولی شئ. که تاسو چېرته صحیح زوړ دغه موبایل اخلئ سکرین یې ګورئ یا نور څه چې کوئ، نو د دې نه په اثر باندې تاسو یې ډایرکټ هر څه پرې رایستلی شئ. نو امید د نننۍ ویډیو هم دومره وه. بیا به هم په یو نوي ټاپک باندې خبرې تاسو سره کوو. د هغې پورې ما ته راکړئ اجازت. خو زموږ د اجازت نه مخکې ما زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ، نور ملګرو ته یې هم لینک واستوئ. نو را روانه ویډیو کې به بیا هم میلاویږي. د هغې پورې ما ته راکړئ اجازت. دلوي الله په امان.